په کینیا کې پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې لږ تر لږه 48 تنه هغه وخت جمعه ووژل شول چې یوه لارۍ موټر یې بې کنټروله شو او د نورو موټرو سره وجنګېده او په بازار کې خلک ووهل. بې کنټروله شوې لارۍ همدارنګه یو شمېر خلک چې پیاده ګرځېدل هم وهلي دي. په ټلویزیون کې په خپرو شویو انځورونو کې ښودل کېږي چې ګڼ شمېر واړه بس موټر خراب شوي او دا لارۍ هم په بل مخ اوښتې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مشر د فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د 48 کسانو وژل کېدل تایید کړي او دا ویره یې هم ښودلې ده چې ښایي د وژل شویو کسانو شمېره ډیره شي ځکه چې 2 یا 3 کسان لا هم د لارۍ موټر لاندې ګیر پاتې وو. پولیسو همداراز ویلي دي چې بې کنټروله شوې لارۍ 8 موټر، ګڼ شمېر موټر سایکلونه او ډېر شمېر کسان چې یا یې په بازار کې د شیانو پیر